محترم عبدالقیوم بله پوښتنه کړې ده که په ودونو او یا د حج په مراسمو کې د زوم او یا حاجي په غاړه باندې ګلان ورکول د شریعت له مخې څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. محترمینو دغه شان ټول پر عرف دي. که یو سړی راولاړ شي فنۍ کوي پر یو چا، که یو څوک راولاړېږي خپل د زمانې اهار په غاړه کړي، اهار هر شی اهار کړي، هغه چې یو ځای د مصرف نه وي او دې ته عبادت یې نه بولي، دغسې یو څیز بولي ته دې کې کوم اشکال نشته. 302 صفحه د 5 فوټ قلمګري چپه لاس دا شان پر چا باندې بنا دي په عرف. خو هغه رقم چې حاجیانو ته بیخي ډېر موټر بیایي او ډېر هغه مصرفونه کوي، دا مصرفونه و دغه شان ښه کار نه دی. اوس بیا امیر هم خپل په وصیتنامو کې دا ولیکل چې دا مه کوه. اوس بیا بیخي باید د دې کار څخه سره اجتناب وکړي او نه چې سړی راولاړ شي د یو چا هغه اهار په غاړه کې د دې خوشحالۍ په خاطر چې دا د حج راغی مبارکي ده، الله جل جلاله دونه توفیق ورکړي چې هغه فریضه یې ادا کړله یا دغسې ولاړې د نفلي حج ته ولاړې، د مکې مکرمې یا نفلي عمرې ته ولاړې یا سنت عمرې ته ولاړې، دا کار یې وکړي. دا خو یقیني د ځای د خلک خوشحالي په کوي چې زما قریب، زما ورور، زما دوست ولاړې حج ته یا عمرې ته ولاړې. لکه موږ چې کوو، موږ هر سړی په دې خوشحاله کېږو چې زما پلار، زما ورور، زما قریب، زما زوی هر څوک چې عمرې ته ولاړ شي، حج ته ولاړ شي، د مکې مکرمې ته ولاړ شي، د خدای هغه کعبه وویني، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه وویني او هغه د قبلېدو ځایونه، دا هر سړی په دې خوشحاله کېږي. نو دا بلکل که سړی مبارکي پر دې خوشحالي ورته وایي، دا بلکل پروا نه کوي. که هغه په غاړه کې دا بلکل خو هغه زیاده چې مصرف و، موټرانو، څو شپې و، مصرفونو و، پسونو و، غوایي و، رقم شیان حلالولو، دغه شان برای اسراف پکښې راځي. ښه کار نه دی دغه. د دغسې چې ځان وژغوري نو بلکل دغه عمل جایز دی. والله اعلم. ډېره مننه.